بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الاستئذان وآدابه. دا باب د کور ته داخلېدو د اجازت په بیان کې دی او آداب د ده کې دی. یعنی چې کله کور ته داخلېږي هغه دپاره پکار ده چې اجازت وغوښتلی شي. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی، لا تدخلوا بيوتا مه ننوځئ کورونو ته، غیر بیوتکم غیر د کورونو ستاسې نه، حتی تستأنسوا تر هغه پورې چې تاسو اجازت واخلئ. وتسلموا على أهلها او سلام کوئ په اهل، یعنی په اهل د هغه کور باندې. یعنی دا ادب دی چې کله تاسو کور ته ننوځئ پکار دا ده چې اجازت وغوښتلی شي او سلام پې واچول شي. مخکې به د دې تشریح په احادیثو کې راشي. وقال تعالی، بل ځای کې الله رب العزت فرمایي واذا بلغ الاطفال، کله چې ورسي هلکان منکم ستاسې نه الحلم، یعنی بلوغ ته، فلیستأذنوا، نو پکار ده چې اجازت وغواړي د راتلو. کما لکه څنګه چې استاذن الذین، اجازت غواړي هغه کسان، یعنی هغه بالغان، من قبلهم چې مخکې د دوی نه و. په دې آیت مبارک کې تعلیم ورکول کیږي چې کله دی کور ته داخلیږي ماشومان، نو باید اجازت دی غواړي، که بالغ وي او که بلوغ ته نږدې وي. لکه څنګه چې مشر سړی اجازت غواړي، نو دوی ته هم پکار ده چې دوی څه شی وکړي، اجازت وغواړي. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثه. ابو موسى اشعري رضي الله عنه نه روایت دی، هغه مبارک فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الاستئذان ثلاثه، اجازت غوښتل درې ځل دي. فإن أذن لك، که اجازت درته درکو نو صحیح ده، والا او که اجازت در نکو نو فرجه، نو بیا واپس شه. نو دی حدیث مبارک نه دا فهمیږي چې باید درې ځله انسان اجازت وغواړي. که په درېم ځل اجازت در نکه نو صحیح ده، او که اجازت میلاو نشو نو بیا واپس د انسان واپس لاړ شي. نو دلته نه دا فهمیږي، نو درې ځله ضروري دی. نو په درې ځله چې دی انسان چې دی هغه اجازت وغواړي، نو په دې کې حکمت څه دی؟ ګورئ، په درې ځله سلام واچوه او اجازت غوښتلو کې په دې کې حکمت دا دی چې اول ځل سلام اچولو سره سړی وپېژندل شي چې سلام یې واچولو چې دا څوک دی. په دویم ځل چې سلام انسان واچوي نو کور والا غور او فکر وکړي چې اجازت ورته میلاو شي او که نه، یعنې ورته ورکړمه زه که نه. او دریم ځل سلام اچولو سره ورته به اجازت ورکړي، که خوښه یې وي نو اجازت به ورکړي، او که نه نو واپس دې لاړ شي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر، متفق عليه. سهل بن سعد رضی الله عنه نه روایت دی، دا مبارک فرمایي قال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې انما جعل الاستئذان، بشکه ګرځولې ده د اجازت غوښتل، من اجل البصر، د نظر ایسارولو د وجې نه، یعنی د اجازت غوښتلو طریقه د نظر ایسارولو د وجې نه دا مقرر شوې ده. نو دې د وجې نه، یعنی ګورئ انسان په خپل کور کې په مختلف کارونو باندې مصروف وي، او داسې هم کیدلی شي ډېر وخت چې یو کس په داسې حالت کې وي، داسې کیفیت کې وي، هغه نه غواړي چې بل څوک زما د حالت نه هغه خبر شي. نو دې د وجې نه، نو که یو کس بې اجازې کور ته ورداخل شي نو بیا د پردي خیال یې ونه ساتلو که نه. او دا هم کیدلی شي چې ته پردي کور ته بغیر د اجازت نه ننوځې، نو هلته خو غیر محرم، یعنې نظر هم په هغوی باندې دغه پرېوتی شي. نو دې د قباحتونو د دې د بدۍ نه د منع کېدو دپاره شریعت اجازت غوښتل دا ضروري ګرځولې ده چې موږ او تاسې چې کله ننوځي باید چې اجازت وغواړو. نو دې کې خیر دی، ډېر خیرونه دي. وعن ربعي بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر انه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت. دلته ربعي بن حراش رضی الله عنه روایت دی، هغه فرمایي چې قال حدثنا رجل من بني عامر، بني عامر قبیلې یو کس ماته ویلي، یعنی حدیث بیان کړ چې انه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم حجرې ته مې د داخلو دپاره اجازت وغوښتلو. فقال ألج، يعني أيز داخل شم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم وفرمایل لخادمه، خادم د پاره چې اخرج اوزه الى هذا فعلمه الاستئذان، يعني دته د اجازت غوښتلو تعلیم ورکړه. فقل له، نو هغه ته ووایي چې قل ووایه السلام علیکم ادخل، يعني سلام واچوه، بیا هغه نه پس دغه خبره وکړه چې ادخل ایزه داخل شم.
نو دغه خبره چې دی صحابي ته وفرمایل چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دې ته دا وښایه نو هغه خپله فسمعه الرجل دا یې واورېد نو فقال وی السلام علیکم ادخل یعنې سلام یې واچولو بیا وی چې ایا زه داخل شم نو فاذن له النبي نو اجازت ورکړو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فدخل هغه داخل شو رواه ابو داود باسناد صحیح نو دې حدیث مبارک نه هم معلومیږي چې اجازت غوښتل دا ښه خبره ده نو بهرحال همدارنګې بل روایت په دې باب کې چې دی وعن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل رواه أبو داود والترمذي ګوره دلته بل روایت دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا وی چې اتیت النبي صلی الله علیه وسلم فدخلت عليه زراغلم او داخل شوم ولو اسلم او سلام مې ونه کړو فقال النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ارجع واپس لاړ شه یعنی واپس شه او داسې ووایا فقل داسې وایه چې السلام علیکم ادخل یعنی سلام واچوه او بیا وایي چې ای زه داخلي دی شم راتلی شم نو د حدیث مبارک مطلب دا دی چې کله یو انسان کور ته داخلیږي نو باید څه شی وکړي اول دی سلام واچي بیا دې اجازت وغواړي او حدیث مبارک نه دا هم معلومیږي کله یو کس بې اجازتې یعنی اجازت نه وي کور ته ور داخل شي نو باید د کور نه د هغه وباسل شي او بیرته دې سلام واچي او اجازت دې وغواړي کور ته داخل شي ګورې دغه کارونه چې دي که تا یو کس کور نه بهر که ګوره ورته دې وایي چې بهر وځه سلام واچو اجازت وغواړه او بیا راشه لکه څنګه چې په دې حدیث مبارک کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه صحابي بهر کو خو دا د څه د وجې نه د تعلیم دپاره او دا سنت طریقه ده خو که نن سبا دا د چا سره وکړو نو هغه به دومره لوی خفګان دغه کړي که ورته ومویې چې دا خفګان مه کوه دا سنت دي خو نن سبا څوک پیژني نن سبا چې دی موږ دنیوي لحاظ سره هر څه کې مخکې یو خو په دیني لحاظ سره په یو شي نه پوهېږو نو دا ډېر ښه طریقې دي باید چې اجازت وغوښتل شي نو په دې کې زموږ او ستاسې خیر دی او شرم او حیا او پرده زموږ او ستاسې ساتل کېږي باب بيان أن السنة إذا قيل للمستاذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية وكراهة قوله أنا ونحوها دا باب دی د دې خبرې په بیان کې چې إذا قيل للمستاذن کله چې اجازت غوښتونکي ته وویلی شي من أنت چې ته څوک یې وأن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم نو هغه ته څه پکار ده یعنی هغه د خپل نوم یا کنیت یاد کړي چې په دې پیژندلی شي یعرف به نو یا د خپل نوم واخلي چې زه فلان کې یم یا د خپل کنیت یاد کړي یعنی ابو عبدالله یم ابو عمر یم یعنی په څه چې یعنی د زوی په نوم چې مشهور وي که نه دې ته کنیت ویل کېږي او وکراهتن او دغه مکروه دي چې یو کس وایي چې ته څوک یا وایي چې انا ونحوی او په شان د دې بل څه داسې وایي نو خپل نوم اغستل دا بهتر دی په دې کې به اوس روایت هم ذکر کړي ګورئ عن انس رضی الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا انس رضي الله عنه نه په مشهور حدیث کې روایت دی في حديثه المشهور في الإسراء یعنی د معراج په باره کې چې راغلی دی چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک صلی الله عليه وسلم فرمایل چې ثم صعد بي جبريل الى السماء الدنيا چې جبريل امين عليه الصلاه والسلام ځان سره یعنی پورته دنیوي اسمان ته وخیژولم نو فاستفتح یعنی طلب د دروازې وکړو چې دا دروازه کولاو کوي یعنی مونږ دروازه ورته ټک ټک کړه نو فقیله نو ورته ویلی شو چې ته څوک نو قال جبريل علیه الصلاه والسلام وفرمایل چې جبريل نو قیله دا ویلی شو چې ومن معك بل در سره څوک د جبريل امین علیه الصلاه والسلام وفرمایل چې محمد صلی الله علیه وسلم دی ثم صعد الى السماء الثانيه فاستفتح بیا دغه شان دویم اسمان ته وختو او دروازه مو ټک ټک کړه یعنی دا طلب مو کو چې دروازه کولاو کوي نو قیل من هذا ورته ویلی شو چې څوک نو قال جبريل امین علیه الصلاه والسلام ورته وفرمایل چې جبريل یما قیل ومن معك بیا ویلی شو چې بل څوک در سره دی جبريل امین علیه الصلاه والسلام مبارک وفرمایل چې محمد صلی الله علیه وسلم دی والثالثه والرابعه وسائرهن یعنی دغه شان په دریم او څلورم ټولو اسمانونو په دروازو کې به ورته دغه خبره کېدله چې څوک یعنی ويقال في باب كل سماء دغه شانتي به ویلی شو په هر یو باب د اسمان کې چې من هذا فيقول جبريل نو جبريل علیه الصلاه والسلام به ورته فرمایل چې جبريل امین علیه الصلاه والسلام یما نو دلته ګورئ دلته هم ډایرک هغه خپل نوم اغستو یعنی یو کس که په هر څه نوم باندې هغه مشهوري نو جبريل امین علیه الصلاه والسلام مبارک خپل نوم خپل ملګری نوم واغستو نو باید انسان چې دی خپل نوم واخلي نو د مناسبت د باب سره همدغه خبره ده همدغه رنګي بل روایت په دې باب کې چې دی وعن ابي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليله من الليالي فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت امشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا فقلت ابو ذر رضي الله عنه متفق عليه ابو ذر رضي الله عنه روایت دی قال فرمای خرجت زوت ليله من الليالي د شپونه یو شپه کې فاذا رسول الله صلی الله عليه وسلم ګورم چې رسول الله مبارک صلی الله عليه وسلم يمشي وحده یعنی یوازې روانو فجعلت امشي
نو زه شروع شوم روان شوم فی ظل القمر یعنی د سپوږمۍ په رڼا کې زه روان شوم. نو فلتفت فرآني، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې دی هغه وکتل، یعنی وروستو فرآني زه یې ولیدم. فقال من هذا، نو ویې فرمایل چې څوک یې؟ فقلت ابو ذر، نو ما ورته وویل چې ابو ذر رضی الله عنه یم. نو امام نووي رحمه الله د دې نه دا خبره واضحه کول غواړي چې څوک درنه پوښتنه وکړي چې څوک یې، نو جواب کې ورته خپل نوم واخله، لکه څنګه چې ابو ذر رضی الله عنه مبارک ورته وفرمایل چې ابو ذر یم رضی الله عنه. وعن ام هانئ رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ. دلته بل روایت چې دی په دې کې ام هانئ رضی الله عنها روایت دی، هغه مبارکه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم، وهو يغتسل، هغه غسل کولو، وفاطمه تستره، فاطمه رضی الله عنها مبارک ورته هغه پرده جوړه کړې وه. فقال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې من هذه، یعنی څوک؟ فقلت انا امي هاني، یعنی ما ورته وفرمایل چې زه امي هاني یم. نو دغه روایت چې دی وړاندې هم دغه په تشریح وضاحت سره چې دی دا ذکر شوی دی. نو دلته امام نووي رحمه الله یو ځل بیا ذکر کو د باب د مناسبت د وجې نه چې هغه خبره دا ده چې خپل نوم یې ډایرک ورته واغسته. همدا کرنګي وعن جابر رضی الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتققت الباب فقال من هذا؟ فقلت انا، فقال انا كانه كره، متفق عليه. جابر رضی الله عنه نه روایت دی، هغه مبارک فرمایي اتيت النبي صلی الله علیه وسلم، زه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم. فدققت الباب، دروازه مې په ټک ټک کړه. فقال من هذا؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک؟ نو فقلت انا، نو ما ورته چې زه یم. فقال انا كانه كره، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل زه. نو د دې څه مطلب؟ یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا خبره ښه ونه لګېده. نو غوره خبره دا ده لکه څنګه چې مخکې تیر شو چې انسان خپل نوم واخلي، او امام نووي رحمه الله دا باب هم دې دپاره وضع کړی چې یو کس په څه باندې مشهور وي، یعنی په کنیت باندې مشهور وي، نو هغه دې خپل ووایي چې ابو عبدالله یم، ابو عمر یم، دغسې یا خپل نوم دې والي چې عبدالله یم، عمر یم، فلان کې یم، یعنی انسان چې په کم نوم باندې پیژندلی شي نو هغه نوم دې واغستلی شي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه خبره ښه ونه ګڼله چې یو کس د ته تپوس وکړي او هغه ووایي چې انا زه یم.